السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. د دنیا او د آخرت خوشحالي، سعادت او اطمینان په دې کې د چې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې په ژوند کې عملي شي. یو څو مختصر رسمونه رواجونه په قد د زنانه او د خویندو را اخلو. بعضې رسمونه رواجونه داسې دي چې نارینهو کې شته، بعضې زنانهو کې ډېر دي. بیا د مقدمې نه د بحث ذکر کو. زنانه چې کله کورونو کې یا په صحرا کې چیرته روان او د کارغه اواز واوري، نو د کارغه په دې اواز کې زنانه څه نیکفالي او بدفالي ګوري. کارغه ته چغې وایي، خولې کې د ګوړ او شکري. ډېرې بوډېګانې اوس هم دا کار کوي. دویم، زنانه چې کله غاښ ووځي، د غاښ راول د لمر سترګې له ګزار کوي، دا واله ماله بل غاښ راکړه. دا د ښځو رواج دی، اوس هم دا کارونه دا ښځې کوي. زنانه چې کله اوبه په ځمکه اچوي او د اوبو داسې شړک وکړي، نو دې شړک نه زنانه څه انعکاس شانته اخلي ذهن کې، وایي څه کېږي، وایي څه راتللو والا دي. کله چې چای څکي او په ګیلاس کې شمع نیغه ولاړې، و میلمه را روان دی، هغه شمع راولي، غاښ پې ولګ، مېمه مې ورته رسخت کړه. دا زنانه ځان سره وایي. کله چې کور ته ناوې راشي، خلک لاړ شي غېږ کې له قرآن کریم واچوي. دې کې خلک یو فال نیسي. دارنګه د هغې زنانه زوی وله په غېږ کې اچوي چې هغې نارینه اولاد ډېر دي. هدف یې دا چې کیدای شي دې ته به الله ډېر نارینه اولاد ورکړي. دارنګه دا په کوم موټر کې چې ناوې راوړلی شي، چرګ ذبحه کړي او د چرګ دا یینه په دې ټیرونو ولګوي. دا رواج شته دی. زنانو کې بل غلط رواج دا دی چې اکثرت زنانه مشترکې کیني، په یو ځای کیني او میتیازې کوي او خبرې اترې کوي، یو بل ته ګوري راګوري، هېڅ شرم او حیا نه کوي. دا بد رواج دی، سپک رواج دی. دارنګه د نورو زنانو په مخامخ خپل ماشوم ته شوده ورکول، خپلې سینې ښکاره کول، هېڅ سوچ او فکر نه کول چې دا سینه په مقابل د بلې زنانه کې دا خو عورت دی، دا ولې ښکاره شي. دارنګه چې کله زنانه کور کې او هګۍ ورانې شي، نو دا زنانه خپل لورګانو ته وایي چې دا هګۍ تاسې وخورئ، دا هلکان دی نه خوري، دوی بیا زامن نه کېږي. دا څومره غلطه خبره ده. دارنګه په زنانو کې بل غلطه رواج دا دی، په خپلو خپلوانو ډېر شکونه کوي چې زوی له واده وکړي او اولاد یې ونه شي، وایي په دې پلانکي جادو کړی، کانی جادو کړی، کاکا جادو کړی، ماما مې کړی، هغه موږ سوران دی، دا خو پلانکو غوښتله، هغو ته ونه کړه، هغو به چې شی کړی. ټول ژوند په شکونو او په بدو ګمانونو کې تېر شي. کله چې د زنانه معمولي د پنسه راکښتي، دې کې هم څه ګوري، هسې سترګې رپېږي، باڼې رپېږي، وسه یې چې کېږي. دا ټول هغه خیالات دي هسې. دارنګه اوړه چې کله وغورځېږي، اوړه په دې کې هم زنانه څه ګوري. مېلمه چې کله د کوره ووځي، و دې وخت جارو مه وه، د ماښام نه بعد وایي جارو مه وه، د پنجشنبې په ورځ وایي شیشه کې مه ګوره. څوک چې په سفر باندې ځي، شاته راوباسي اوبه شیندل. بعضې خلک چې په سفر باندې وځي، د دروازو کې قرآن کریم ایښي، دا هم د خلکو غلط رواج دی. یا مسافر پسې یا ناوې پسې اوبه شیندل. دارنګه کله چې د چرګې اذان واوري، اذان هم دا چرګ کوي که نه، کله کله چې چرګه وکړي، نو بیا وایي چې الله دې خیر کړي، موږ کره به جنګ کېږي، څه به کېږي. دارنګه زنانه کله کله یو بل ته وایي ستا په سر مې دې قسم. حال دا ده چې قسم په قرآن کریم کېږي، په جومات هم قسم نه کېږي، د الله په اسماء او صفاتو کېږي او په قرآن کریم کولی شي. فرض قسم به نه کوي. دارنګه زنانو کې دا مشهور ده چې کوم زنانه ماشوم پیدا شي، دا نورې وله وایي ته به څلوېښت ورځې مونځ نه کوي. حال دا مسله غلطه ده. کله چې وینه ودرېدله، زنانه غسل وکړي، مونځونه دې شروع کړي، که په شلمه ورځ ودرېدله او که نږدې که لري. دارنګه زنانه وایي د ماښام نه بعد شیشه کې مه ګوره، پلار به دې مړ شي. دا د چا چې پلار مړ د هغوی شکل لیدلي. دارنګه زنانو کې دا مشهوره ده، و د زنانو ذبحه صحیح نه ده. حال دا ده چې زنانه او د نارینه په ذبحه کې ذره فرق هم نشته. حدیثو کې د دواړو یادونه شوې. دارنګه د باد وتلو نه وروسته استنجا کول، چا نه چې باد خارج شي او داسې اتفاقا مات دی، خو چارنده مو داسې وکړي، دا کافي ده. استنجا په دوه حالته کې ده، چې کله څوک بول او غایط وکړي. دارنګه په دې ودونو کې د هلک او د جلۍ مخامخ ودرول،
او یو بل ته ګوتې په لاس کول، یو بل له خواږه شي نه ورکول. دا رواج به د نسواراو دی، شیخ الباني ولې ذکر کړی دی، د غلط رواج دی. خو اوس دا په ډېرو نیکو نیکو کې رواج شوی دی. حتی زنانه یې غږ کوي مخکې نه شرط دی چې ما سره به هلک جوړه ودرېږي او دا زموږ غټ ارمان دی. لاندې پردۍ زنانه هم ولاړې دي او بعضې وختونو کې رقص ګډاګانې هم کوي پکې، ویډیوګانې هم کېږي، ټول بې حیاتوب پکې کېږي او خلک ځان ته بس متقیان هم وایي، ځان ته پاک خلک هم. وروسته دا ویډیوګانې بیا نیټ ته هم راجېږي، ښه بس بې پښیمانه مې خجالت کې مې چې دا کار موږ وله وکړه. علا کل حال هغه څه باندې تک په کار دی چې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم نه او صحابه کرامو نه موږ ته راپاتې، ځکه هغه دین دی کې د دنیا او د آخرت خوږیانې